بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رزلټ ټي وي له طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، نن به تاسو سره مونږه خبرې اترې کوو د شوي تاریخي کلي په حواله باندې. شوه د ضلع صوابۍ ډېر تاریخي کلی دی او په دې حواله باندې یو ملګری موږ سره موجود دی. اول خو تاسو لږ شان خپله پیژنګلو وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني محمد علي صاحب. زما نوم فرهاد زمان دی، د دې کلي اوسېدونکی یم. متعلق مې د ډېر وخت نه سسوا ارګنایزیشن سره دی، هغې کې مختلف خدمات ورکوم. ورسره د اصلاحي جرګې د هغې فاینانس سیکرټري یم. صحیح. فرهاد صاحب، دا راته لږ ووایه چې تاسو د سسوا خبره وکړه که نه، نو سسوا کې تاسو دې وخت کې په څه حیث باندې کار کوئ؟ زمونږ اصلي کې هر کال چې نو هغه الیکشن کېږي، یو ډیموکریټک پروسس دی، نو دې وخت کې زه ایز چیرمین سسوا کار کوم. صحیح ده. دا راته لږ ووایه چې دې وخت کې موږ ولاړ یو که نه په شوه کلي کې، د شوي کلي تاریخ څومره پورې زوړ دی؟ چونکې دا زموږ بدقسمتي ده چې پښتنو هغه لیکت پړد مسله وه یا هر څه چې وه ریکارډ نه ساتلی، نو مونږ ایګزیکټ نشو ویلی. خو چې د دې اثار مونږ ګورو یا کوم نوم یې ګورو، نو هغه د ډېر پخوانی دی. دوه روایات دي د شوي په حواله باندې، د نوم په حواله باندې. یو دا و چې یاره دلته کې چې کله د اوبو ډېره زیاته دغه وه، رواج ډېر کم و، د ډنډونو زمانه وه، نو په هغه وخت کې دلته یو ډنډ و، د هغې په اړه شوې ولاړې وې او هغې سره بیا ورو ورو خلکو په مال راوستو، ریوړې بیا راوستې، هغه بیا اوبه کولې. نو د هغې وجې نه هغه ډنډ په وجه باندې، د هغه شوې ډکي په وجه باندې، ونو په وجه باندې هغې ته شوه هغه ځای ته، او بیا ورو ورو هغې سره آبادي شروع شوه. نو یو روایت دا دی. خو زما په خیال د دې زه خپله ذاتي په دې کنوینس نه یم. بنیادي طور چې دی نو چونکې دا ډېر زوړ کلی دی، چې کله دلته کې چې نو یوسفزي لا نور راغلي، د هغه وخت نه چې دی نو آباد دی، د سوونو کال راشي. نو دلته کې دوه دغه د مندر په حواله باندې، شیو مندر چې دی چې د هندوانو کوم ګارډ دی دغه دی، نو د هغې دلته کې یو مندر شیو په دغه باندې، شیوانات مندر په حواله باندې، چې بیا هغه ورو په تلفظ کې هغه نات او دغه ته کټ شو، مسلمانانو دغه راغی او بیا دلته کې دا شو پاتې شو. نو هغې مندر څه باقیات شته؟ جوڼوا بیا دا ته ووایم چې جوڼوا ویلې کېږي دا زیاتر چې دلته کې چې نو یا شیوا شیخ جانا اوس د دې جوڼوا کلي دي تقریبا دواړه. نو هلته کې راملال مندر او دلته شیوانات مندر. نو بیا هغې کې چې څوک بتله دې ځای نه هندوان او کوم مذهبي رسومات، نو هغې به کدھر جانا ہے تو رام جانا ہے. نو اوس کا د هغې نوم چې نو هغه رام جانا دغه شو، چې بیا هغه وروستو هغه شیخ جانا ته کنورټ شو، او دلته دا شوه چې دی نو دا په خپل ځای پاتې شوه او د دې دغه نوم برقرار پاتې شو. صحیح. څومره آبادي به تقریبا د شوي؟ د شوي خو تقریبا اوس نوې دغه چې مونږ کړی 35,000 لګبګ آبادي. ښه جي. 5,000 کورنۍ نه، افراد نفوس. ښه جي. ښه. دا راته لږ ووایه چې دلته کې ایجوکیشن او یا هیلت او څه سهولیات شته؟ ایجوکیشن او شته، له خیره سره ایجوکیشن باندې تقریبا ډېر کار شوی دی. سسوا په دې باندې ډېر کار کړی، اصلاحي جرګې په ډېر کار کړی، څومره سکولونه چې جوړ شوي دي نو هغه مونږ هغې ته د کلي طرف نه ځمکې چې نو هغه پرووایډ کړي دي، او ښه ښه بلډینګونه والې د پرایمري نه والې تر بي اے لیوله پورې چې نو دلته دغه کېږي. د زنانو هایر سیکنډري سکول دی او دغه چې بي اے لیول پورې، بي ایس لیول پورې دلته چې نو دغه کېږي. ښه جي. کرونده څومره پورې ده؟ بنیادي طور خو دا زموږ ټوله علاقې چې دا زرعي زراعت بیس معیشت دی، نو په دې کې چې دی تقریبا که زه دا ووایم چې 100% خلک چې نو هغه اګریکلچر سره وابسته دی، نو دا غلطه نه وي. ځکه چې که فرض کړي یو سړی بل څوک دوکان هم کوي، خو د هغه څه لږه ځمکه ده یا د هغه څه دغه شته، نو هغې کې انټرسټډ دی، هغه کوي. که نوکري هم کوي نو چې مازدیګر راشي خپل کور ته، نو هغه ورسره چې نو زراعت کوي. نو زمونږ لږې هولډینګ دی د شوي کلي، ځکه چې خپله دې وخت کې پټي ته روان وی که نه ما راواپس؟ بالکل زه هم پټي ته روان وم، او بس دغه زموږ ژوند دی، دغه زموږ معیشت دی، او دغه زموږ مشغوله هم ده. نو زما ټول خلک دا کې اګریکلچر بیس دغه دی. خو موږ ته یو مسلې دا زموږ دلته کې اریګیشن سیسټم نشته، نیري دغه نشته، شوی په رقبه کې نیر نشته. نو خلکو دا مشکلات دي، لکه اوس دا موسم دی، بارانونه ډېر لیټ شو، خلک جوار کوي، نو په هغې باندې ډېر زیاته خرچه راځي. بیا ورسره زموږ کیش کراپ چې نو هغه تماکو دي، چې هغې په دې کال هر کال ډېر بد حالات دي، خو په دې کال کې د هغې ډېر زیات بد حالات دي. چې تېر کال کې هغه په 6,000 خرڅېده، هغه څه کال په 4,000 خرڅېږي. نو دا یو مسله ده چې د خلکو هغه د ملا یې ماته کړه، معاشي ملا یې ماته کړه، هغې
ډېر زیات معاشي طور ډېر زیات خراب دي الریډي څه د کرونې د وجې څه د لاکډاون د وجې څه زمونږ ملکي حالات هم داسې دي څه بیا داسې ځینو پکې راغلل نو زما په خیال نه چې خلک دا افورډ کړي شي خوشحاله تېر کړي بالکل ډېر مونږ خو دا امید و دا ویل کېدل چې یاره 2020 به دا به خوشحالۍ کالي او دا به بدلون کالي زما په خیال بدلون خو راغی خو نیګیټیو بدلون راغی پازیټیو رانغی. ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو. نن تاسو د شوي کلي په حواله باندې د هغې د تاریخ په حواله باندې او د هغې د مسلو په حواله باندې خبرې اترې واورېدې. فرهاد زمان صاحب دی کې موږ سره موجود و. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.